په ځنګلونو او دښتو کې یو داسې غټ زړور او هوښیار موجود ژوند کوي چې نه یوازې د خپل جسامت له امله پیژندل کیږي بلکې د مهربانۍ، حافظي او ټولنیز ژوند بیلګه هم ګڼل کیږي. دا فیل دی، د ځمکې تر ټولو لوی ځناور. فیل یوازینی حیوان دی چې له ژور احساساتي ژوند، قوي حافظي او کلکې کورنۍ پالنې سره پیژندل کیږي. دا حیوان نه یوازې خپلې کورنۍ ته وفادار وي بلکې د نورو ژویو ژوند ته هم ارزښت ورکوي. نن به د فیلانو نړۍ ته سفر وکړو، له هغوی د ژوند طرز، ټولنیزو اړیکو، ځیرکتیا او حتی د انسانانو سره د دوی تاریخي اړیکو ته به ژوره کتنه وکړو. حتماً دې اورېدلي چې اوښ ډېره قوي حافظه لري او که څوک یې وځوروي هیڅکله یې نه هېروي. خو د اوښ حافظه د فیل په پرتله هیڅ ده. ویلی شو چې فیل هیڅکله هیڅ شی نه هېروي. خو فیل یوازې د خپلې قوي حافظې له مخې نه دی پیژندل شوی. دا حیوان د ځمکې تر ټولو ټولنیز حیوان دی. تل په ډله ییزه توګه ژوند کوي، خپلو کې یو او بل ته ډېره پاملرنه کوي، د یو او بل ارزښت ساتي. خو که یو ته کومه ستونزه پیښه شي نور یې غمرازي او خواخوږي کوي. دا حیوان د ځمکې له هنرمندترینو حیواناتو څخه هم دی. ښایي باور ونه لرئ خو که فیل وروزل شي حتی نقاشي هم کولای شي. سمه ده چې فیلان ټول سره ورته دي خو واقعیت کې هر یو یې بیل دی. لږ څه توپیر لري خو د خپلې ډلې ټول غړي پیژني. د خپلو خپلوانو بوی له لرې احساسوي او څیره یې هم پیژني. دا په حیواناتو کې ډیر کم دی. مثلا سپی ډیر مهربانه دی خو خپل ملګری یوازې د بوی له مخې پیژني. خو فیل څیرې هم پیژني. دا عجیب حیوان ټولې لارې هم پیژني، یعنی که سیند ته ولاړ شي تر ټولو لنډه او ښه لاره انتخابوي. یوه رښتینې کیسه شته چې ډیره جالبه ده. 2 فیلان د پخوا راهیسې په یو خاص ځای کې ساتل کېدل، خو د مختلفو هیوادونو د قوانینو له امله چې دا فیلان سره بیل شول. جالبه دا ده چې 23 کاله وروسته دا فیلان سره مخامخ شول او یو او بل ته یې وکتل، وپوهېدل چې زاړه ملګري دي او پخوا په یو خاص ځای کې اوسېدل. د دې 2 فیلانو غبرګون ټول حیران کړل. کله چې یو او بل ولیدل ډیر زیات خوشحاله شول او بالکل د زړو ملګرو په شان یې اړیکه سره ټینګه کړه. دا هم جالبه ده چې هغه فیلان چې لومړی ځل سره وګوري ډیر کار له یو او بل سره نه لري او یو بل ته حیرانتیا نه څرګندوي. حقیقت دا دی چې دا چلند یوازې له ډیرو صمیمي ملګرو نه ښکاریږي. ساینسپوهانو د فیل په مغز باندې څېړنه وکړه او ویې موندل چې فیل د ژویو په منځ کې تر ټولو لوی مغز لري. ساینسپوهان وایي د فیل دماغ تقریبا د انسان له مغز سره ورته والی لري. همدا لامل دی چې لارې، دوستان او خپلوان نه هیروي او د هغوی له غم سره خفه کیږي. بله ډیره جالبه خبره د فیلانو دا ده، زاړه او تجربه لرونکي فیلان ځوانانو ته د ژوند طریقې ښیي. مشران فیلان ځوانانو ته وایي چې سیند پورته وي دا ډول ژوند وکړه. نو ځکه د فیلانو ټولنه کې زاړه فیلان ډیر ارزښت لري. آسیایي فیلان له 48 څخه تر 50 کاله ژوند کوي، خو افریقایي فیلان له 80 تر 80 کلونو پورې عمر لري، یعنی تقریبا د انسانانو غوندې عمر کوي او دا هم د دوی د لوړ عقل یو دلیل دی. مثلا یو بل بڼه، یو سبد مڼې د فیل مخ ته ږدي، هغه ګوري خو ذهن یې مصروفوي. څو مڼې له سبد څخه لرې کوي. کله چې فیل بیرته راګرځي ژر پوهیږي چې 3-4 یا هم څو مڼې له دې سبد څخه کمې شوي دي، یعنی دې حیوان تر یوه حده شمیرل هم زده کړي دي. فیلان هم د ډولفین غوندې خپل ژبنی سیسټم لري، د مختلفو غږونو او موسیقي غوندې آهنګونو سره یو بل ته پیغام ورکوي او هر غږ یې ځانګړې موسیقي لري. دا حیوان ډیر احساساتي دی او یوازې ژوی دی چې د انسانانو تر څنګ د خپلو خپلوانو د مرګ له امله غمجنیږي او آزاداری کوي. په دې تړاو ډیرې جالبې کیسې شته. د بیلګې په توګه څو ځله لیدل شوي چې فیل د یو زخمی انسان تر څنګ ولاړ وي او د نورو ژویو څخه یې ساتنه کوي. فیل هیڅکله بې سببه پر انسان حمله نه کوي، یوازې هغه وخت حمله کوي که فکر وکړي چې تا یا ستا خپلوانو ته زیان رسېدلی.
یا ته غواړې دوی ته زیان ورسوي همغه وخت ډیر غوسه کیږي او کله چې غوسه شي هیڅکله دې نه بخي، تر هغې یې نه پرېږدي چې انتقام وانخلي. که 10 کاله مخکې د یو فیل ته ضرر رسولی وي، 10 کاله وروسته که یې بیا وویني سمدلاسه دې پیژنې او غوسه کیږي، برید در باندې کوي. خو که ملګری یې شي تر ټولو ښه دوست به دې وي، ځکه هیڅکله تا نه خوږوي. فیلان بله استثنایي وړتیا هم لري، یعنی یوازینی ژوي دي چې خپل عکس په هنداره یا اوبو کې پیژني. لکه څنګه چې د خپلوانو څیرې پیژني، خپل تصویر هم پیژني، ځکه چې له کوچنیوالي انعکاس په اوبو کې لیدلی. دا کار نور ژوي نشي کولای، هغوی فکر کوي دا تصویر یې د بل دی. دومره لوی حیوان هم د انسان له لاسه آرامي نه لري. انسان یې د ښکر لپاره وژني، یا یې ژوندی نیسي او یا یې په چار دیوال کې بندوي. تصور وکړه دومره حافظه لرونکی ژوی که باغ وحش کې بند وي څومره به ځورېږي. عموما لوی حیوانات ژر له منځه ځي. فیلان هم د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي او باید ساتنه یې وشي. انسان د فیل له کشف راهیسي یا ترې کار اخیستی، یا یې جنګ ته بیولی، یا یې د غوښو او ښکر لپاره وژلی ده. اوس هم د انسان خدمت ته کار کوي. مثلا فیلان بار انتقالوي یا سیلانیان ګرځوي، تر هغو چې له خپل مالک سره دوست وي هر څه ورته وایي. هو خواږه دي، خو که ناهیلي شي خطرناک ګرځي. ډیر باهوښه حیوان دی. ډولفین هم د فیل غوندې هوښیار دی، خو هغه بیل باس دی. که غواړئ چې د ډولفین په اړه باندې هم ستاسو لپاره ویډیو جوړ کړو، نو کولی شئ خپل نظرونه مو په کومنټ کې را سره شریک کړئ. د دا ډول جالبو ویډیوګانو د لیدلو لپاره خان میډیا در سره سبسکرایب کړئ.